محترم مسلمانان ورونو څو خبره په موږ باندې ضرور دي چې موږ په غور باندې دا خبره ته متوجي شو. اول دا چې موږ زندگی دی دنیا د کوم مقصد لپاره ده. دوم دا چې الله تعالی موږ پیدا کړیو دا زندگی دغه څه محمله ده که د یو امتحان زندگی ده په موږ څه پوښتنې را روانې دي. دریم دا قرآن عظیم شان چې نن دا ورونو چا یاد کړی او چا دغه څه په ناظره باندې خلاص کړی د دغه عظمت وپېژنو چې دا قرآن عظیم شان باندې دومره خوشحالي جوړیږي او دومره غټه خرچې په هغه باندې کیږي. دا د خوشحالۍ څومره حیثیت لري. دا درې شیانو باندې الله تعالی د توفیق راکړي لږ لږ به وغږیږو. اول دا چې د موږ د پیدایښت مقصد الله تعالی راته بیان کړی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. رب کریم د انسانانو د پیدایښت نه مخکې په روی زمین باندې جنیات پیدا کړي وو. نو د دواړو ذکر کوي. الله تعالی وی ما نه دي پیدا کړي پیریانان او انسانان مگر هم د دې لپاره مې پیدا دي چې ما وپېژني او بیا د ما د حکم موافق زندگی وکړي د ما عبادت وکړي. د دې لپاره مې پیدا دي. او چې یو مقصد د یو کارخانې د شي نه سړی عبرت باید واخلي. یو کارخانې ادنا روپۍ په یو شي باندې لګولي خدای چې د کوم مقصد لپاره پیدا وي که هغه شی ولو که 100 روپۍ ارزي چې هغه مقصد کې نه کې څوک استعمال خلق دغه انسان ته پاگل وي چې دا کمپنۍ په دې خواري کړې ده 100 روپۍ په لګولې دي او تا دغه څه غورځولی د پالتو دغه نه خپل مقصد او منفعت او فایده نه اخلي. انسان چې د ټول دنیا د مخلوقات او اشرف المخلوقات ده او دغه انسان د پیدایښت د مقصد لپاره الله د ځمکه او اسمان نظام ټول جاری کړی. دا و اسمان عرش عظیم او دا و طبقې مځکې دا غرونه دریابونه دا ټول شیان چې الله تعالی پیدا کړي دي دا د انسان د فائدې لپاره پیدا کړي دي. سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض. د اسمانو د مځکې شیان الله تاسو ته الله وی چې تابع کړي دي. اوس نو دا څومره نظام د الله د انسان د ګټې لپاره پیدا ده خو انسان خو هم د یو مقصد لپاره پیدا ده. نن دلته یو جلسه ده د دغه جلسې د تنظیم د برابرولو لپاره دا دومره خواري شوي دي دا شیان لګېدلي دي. که داسې وایي چې نن دلته جلسه نه وای بې د جلسې نه بغیر د یو مقصد نه بغیر د یو پروګرام نه دغه خیمې دغه مولوي صاحبانو درولې وای نو هر چا به ویلې دا ملایان العیاذ بالله فاګل دي روپۍ په زیاتې دي بې فایدې بې ښو بې بده 100,000 یا 40,000 یا 50,000 روپۍ خرچه کړې ده بې فایدې. نو دا چې یو خیمه بې فایدې درول دا د خلکو په نس پاگلتوب لیدی کېږي بې وقوفي لیدی کېږي. نو دا دومره عظیم نظام چلول بې فایدې ځکه الله تعالی وی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسې انسانانو څه خیال کوئ چې ما دغسې د هلکانو د لوبو په شکل عبث پیدا کړي ما ته به نه راځئ د دغه زندگی پوښتنه به بیا زه نه درنه کوم هسې پیدا یې. نو اول باید موږ په دې پوه شو چې موږ الله تعالی د یو عظیم مقصد لپاره پیدا یو خو هغه مقصد چې د الله تعالی معرفت ده هغه مقصد چې د الله تعالی عبادت ده د دغه لپاره د دنیا بازارونه نشته. دا نه په کارخانو کې جوړیږي نه په مارکیټو کې پیدا کیږي
نه د بل ملک نه صادرات و وارداتو کې دا خبره کیږي. دا د انسان د خپل ځان د پیدایښت اصلي مقصد چې زه الله د څه دپاره پیدا یم او د ما الله څوک ده، زه د چا بنده یم، هغه د څومره عظمت خاوند ده، زه د چا بنده یم، دا ماته روزي چې راکوي د کوم مقصد دپاره یې راکوي. دا به په داسې مدرسو کې پیژندل کیږي. که مدرسې نه وي او د دغو علماو موږ ته بیانونه نه وي، دا د انسان په وجود کې دننه لکه دا د موبایل په هغه بټن چې ووایه ډېر شیان کې راواوړي، د هر یوه یې ځان ځان ته فایدې دي، د هر یوه نه ځان ته ګټې او تاوانونه ورسره تړلي دي. د انسان د سر نه تر نوکه پورې په هر عضو پورې ځان ته مقاصد تړلي دي، ګټه او تاوانونه دي. سترګې صحیح استعمال، سترګې غلط استعمال، غوږونه صحیح استعمال، غوږونه غلط استعمال، ژبه صحیح استعمال، ژبه غلط استعمال، غاښونه صحیح استعمال او غلط استعمال، لاس صحیح استعمال غلط استعمال، دماغ و فکر صحیح استعمال غلط استعمال، قدمونه صحیح استعمال غلط استعمال، زړه کې سوچ و فکر صحیح خبرې، عقیده روغه او باطله. د انسان د ټول وجود د هر یو عضو دپاره خدای متعال هغه کلام را لګلی چې هغه دپاره دغه خوارۍ ایستل کیږي او هغه الله خپل رحمت بللی چې ما مخکې آیات ویلې چې ضمناً خبرې ګډې کړو چې خلک ورخطا نه شي، وخت به ډېر په تیر نه شي. الله دغه خپل قرآن چې خلکو ته را لګلی، الله خپل رحمت ورته ویلی دا ما قرآن عظیم شان نازل کړی په دا رحمت ته شفا ده د مرضو دپاره. کوم مرضونو دپاره شفا ده؟ هغه مرضو دپاره چې د هغه دوایي په ډاکټرانو کې نه پیدا کېږي. د کفر علاج ډاکټر نشي کړی، د منافقت علاج ډاکټر نشي کړی، د تکبر علاج ډاکټر نشي کړی، د حسد علاج ډاکټر نشي کړی، د ریاکاری علاج ډاکټر نشي کړی، د دنیا د محبت یستلو چې د زړه نه لرې کې او هلته تباهي ده، حب دنیا راس کل خطیئتین، د دغه علاج ډاکټر نشي کړی. چې څومره مهلک مرضونه دي د دغو ټولو نه د دنیا ټوله ډاکټران عاجزه دي. حتی هغه کفار چې د قرآن ادب احترام په زړه کې نه لري، نن د هغو د خولې نه هم دا صادریږي چې د موږ دپاره چې کوم ټینشن، بې آرامي، بېچیني، بېسکوني ده، د دغه علاج په دنیا کې مو کتلی نه پیدا کېږي. خو چې چیرې داسې د نیکو خلکو په مجلس کې کینو، اگر که ایمان هم نه لري خو په هغه ځای سکینه نازله کېږي، د خدای رحمت نازله کېږي، وایي موږ ته هلته سکون پیدا شي. نن کفار په دغه پوه شو، خو دا معلومیږي چې د خدای رحمت ته په کوم ځای کې چې د خدای دین بیانېږي په هغه ځای د خدای رحمت وري. دا ټول کفار چې د رزق بندوبست کېږي د څه په صفت کېږي؟ د الله د رحمت په صفت. کافر ته رزق الله ورکوي، کافر ته آرام و سکون چې پیدا کوي الله پیدا کوي. نو موږ مقصد د زندگی د خدای پاک پیژندګلوي ده، بیا د هغه د حکم موافق زندگی ده چې د هغه ته عبدیت او عبادت ویل کېږي. عبادت معنا غلامی ورته ویل کېږي. نن د موږ تاسو په موجوده حالاتو کې کوم سړی چې کور جوړوي، د دغه کور دپاره مستري، د دغه مستري سره مزدوران، هغو ته د ورځې دی 500 زر یا 3000 هغه د خپل دستور موافق تنخواه ورکوي. خو که یوه خلک ته د دغه کور د مالک د نظریې خلاف ولګوي، د نقشه یوه ورکړې، هغه یوه خلک ته خلاف ولګوي. ما حیات آباد کې وخت کې ولید، زه طالب وم په هغه وخت کې روان وم چې لګیا دي د غټ غټ پلکان ورسره دي، د سجد چې څوک ورته وي دا د دیوال نه چې د باندې وتلي، دا په ډېر تکلیف باندې ړنګوي. ما چا نه پوښتنه وکړه دومره مضبوطه جوړه سریب کې لګېدلې، سیمټو داب کې لګېدلې، ولې ماتوي؟ وایي دغه انسان چې مالک د دغه کور ده دا لندن کې اوسېږي، هغه نقشه را لېږلې وه، په هغه نقشه باندې ټیکهدار ته ټیکه ورکړې چې ته به دا داسې جوړې.
خو دغه سجا د یوه طرف دیوال او بل طرف دیوال په منځ کې 4 انچې فرق راغلی دا یوه سجا ګوره د یوه طرف او بل طرف د نیږي هم نه دي سره لیدی کېږي هم نه 4 انچې فرق کې راغلی یوه یې سوروره کړې ده بله یې کمزورې کړې اوس یې بېرته پړنګوي چې ما خو خوښه نه ده ما تا ته روپۍ درکړې ټیکه مې درکړې ده دا چې د دنیا ادنا شی ده یو 15 روپۍ دي چې د هغې خلاف کار وکړي موږ روزانه هم نه ورکوو خوش کې هم ورته کوو بې عزته کوو هم او که لږ زیات تاوان یې راکړو مقدمې ته حاضره وو نو دغه انسان چې خدای پاک د سر نه تر نوکه د دغه دپاره خپل قانون تیار کړی ته خو د ما غلام یې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شرک مثال داسې ذکر کوي یو سړی په خپلو روپیو باندې غلام واخلي دغه سړی بیا ورولي ورته ووایي چې دغه د ما باغ ده دغه باغ نه سیبان را پرې کوه په کریټو کې بندوه دغه د ما ګدام د دغه ګدام کېږه ده دا د دغه غلام جګ شي اوس ډوډۍ دی ورکوي کالی دی ورکوي حفاظت یې دی کوي هغه د ده د باغ میوش کوي پردي ګدام کېږه دي کوم انسان په دغه باندې چې یو کریټ سیبان دی ده مڼې دی ده د هغه مالک د اجازې نه بغیر د بل چا په ګدام کې کېږدي څوک په خوشحاله کېږي په دې خبره باندې نو الله چې موږ پیدا کړي یو دغه الله تعالی موږ ته عقیده ښوولې دغه الله تعالی موږ ته اعمال ښوولي دغه الله تعالی موږ ته د خپلو اندامو د استعمال طریقې ښوولي چې څوک هم د هغه په خلاف باندې شی استعمالي دغه شرک ویل کېږي ځکه د الله سره یا نفس شریک و په منی اتخذ الهه هواه څوک د خپل نفس مني د خدای نه مني څوک د یو امیر مني د خدای نه مني څوک د یو ملک مني د خدای نه مني نو خدا خو په معنا کې شرک شو دی هغه سره دغه مقصد اصلي د زندگی چې پیژندل کېږي دا په مدرسو کې پیژندل کېږي خو افسوس خبره دا ده موږ د دنیا ادنا شي ته چې محتاج یو هغه شي ته په خپله ورځو دا حاجي صاحب چې دا اوس جیپ موټر یې د غالبا 4 کروړه باندې ده خو چې دی بازار ته لاړ شي او 1 کیلو پیاز یې په کار وي خپله به ورکوزیږي هغه پیازو دکاندار ته بیا به په هغه کې کوشش کوي چې روغ روغ پیاز واچوي چې هغه دکاندار د ما سره خیانت ونه کړي دا ځای د ځان دپاره عیب نه بولي چې زه د 4 کروړو په موټر کې سپور یم پیازو ته ولې زه په خپله ورشم په پیازو کې ولې زه خپله ګوتې ووایم دا خپله پوهي او عقل بولي نور خلک هم دا خبره بېوقفي نه بولي دا د ده هوښیاري بولي چې ګوره په پیازو کې هم هغه روغ روغ پیاز ګوري چې دا 15 روپۍ ضایع نه شي په دغه نه شرمېږو چې د 7 کروړو په موټر کې سپور یو او 1 کیلو ټماټر مو په کار په خپله به ورځو لیکن علم ته بیا څوک په خپله نه ورځي مولوي صاحب ته په خپله نه ورځي چې خپل مجبوریت ورته ښکاره کړي چې ما د اودس طریقه سمه نه ده زده اودس څه کوي اول د ایمان طریقه مې نه ده زده امنت بالله مې نه ده زده ته خو مولوي صاحب په ما شفقت وکړه ما ته خو د اول عقیده راوښیه چې زه څنګه عقیده وساتم د ځانه سره بیا د عقیدې نه بعد د اودس طریقه د غسل طریقه د لمانځه طریقه د روژې طریقه د زکات طریقه د حج طریقه دا خو راوښیه ما ته دا چې په تجارت زه لګیا یم داسې نه چې په سود لګیا شم چې 1 روپۍ د سود لکه د خپلې مور سره چې 80 ورزناکه یې په دومره خطرناکه ګناه لګیا شم مولي صاحب ما ته خو د تجارت طریقه راوښیه دغه کار ته مې اراده ده دا روا ده که ناروا ده په دغه شرمېږو که په کور کې مو ښځه خور لور مور د کور خلک دي هغه د دین په باب کې یو مشکل ولري ښځو ته ماهواره مرض پیدا کېږي هره میاشت د عادت وي چا 3 شپې د چا 15 شپې د چا 7 شپې کمه موده 3 شپې زیاته موده 10 شپې وینه ورځي موږ پښتانو کې تعبیر کوو وایي کالي ورغلي دي یا جامه په دغو شپو کې لمونځ نشته په دغو شپو کې دا تلاوت نشي کولی په دغو شپو کې روژه نشي نیولی
په دغه شپو کې میړه د نامه نه تر زنګانه پورې د دې په لوس بدن پیدا نشي اخیستی خو کله دغه مرض واوړي د لاس شپو نه م واوړي اوس به دا څه کوي لمونځ به کوي که به یې نه کوي اوس دا د دې دیني ضرورت ده که ځان نه کې په پوی په قیامت کې عذر نشته چې په اسلامي ملک کې اوسېدې تا ځان نه پوهېوه په هغه کې عذر نشته یو لمونځ چې سړی بغیر د عذر نه قصدن قضا کړي څو کروړه کاله به په اور د جهنم کې سوځي اوس دغه علم ته ضرورت لري خو لیکن په دغه خبره خو عوام بیخي شرمېږي چې زه د خپلې ښځې حال پردي ملا ته څنګه ووایم زه د خپلې خور د خپلې لور د خپلې مور ضرورت ته مجبوریت ته دا حال زه څنګه پردي ملا ته ووایم ما یو ځای کې دا 25 کاله مخکې ما د ورور امامت و علا د شهادت منظور کې بیا جمعې بیان به ما کوه جمعې په بیان کې ما اعلان وکړ د خپلو کلیوالو ته ګورئ ورونو تاسې په موږ حق لرئ ځکه د موږ خدمت کوئ د موږ معاونت کوئ په کومه مسله کې کورنۍ مسله وي د بله مسله وي تاسې مشکل و ما نه پوښتنه کوئ که د ما نه وه زده زه تاسې ته نه ویم چې پلانکي ملا ته ورشه زه به درته ځم د هغه ملا نه به زده کوم تا ته به دا خبره راوړم دا د ښځو مسایل مې ورته بیان کړه خو په څو کاله کې یو سړي صرف 2 وارې د ما نه پوښتنه کړې چې د ماهواره مرض یې اووه شپې اوس 11مه 12مه ده مرض شروع د لمونځ وکړي که نه وکړي کوچۍ راغلی مو کور ته تیر کال کې زنانه و د موږ نه یې پوښتنه کړې وه چې 4 میاشتې کېږي دا مرض د ما جاري ده 4 میاشتې کېږي ما لمونځ نه ده کړی میړه ته ویایم هغه وایي زه شرمېږم د ملا نه څنګه پوښتنه وکړم زه خپله تلی نه شم چې د ملا نه پوښتنه وکړم نو تاسې کور ته راغلی یم تاسې د علماو کور ده که تاسې ته د دغه مسلې معلومات دي اوس دغه حاجي صاحب ته د الله جنت الفردوس کې اعلی مقامات ورکړي دغه د مدرسې یو خالص او عجیب امتیاز دا ده چې دی دا کوشش کوي چې په دا قوم کې په هر کور کې عالم پیدا شي چې د خپل کور د عالم نه خو بیا ښځه هم پوښتنه کړی شي مور یې کړی شي خور یې کړی شي لور یې کړی شي بهر ته د بل ملا نه پوښتنه نه شي کړی دا اوس یو ځای کې جلسه وه هغه قوم کې یو عالم تیر شوی تیر کال وفات شو ښه مدرسه یې جوړه ده لیکن دا د قوم تعلق د مدرسې سره نه و د ورونه ښه او باد دي دا د مدرسې مجبوریت غرونه ورته پوره کوه د عوامو نه چندې ورکولې نه یې زمن ورکول 10 کاله به د مدرسې کېږي په 10 کاله کې صرف مولوي صاحب غریب په خپلو زمنو زور بر و 2 زمنې مو اوس مولیان دي دا یې مړ شو الحمدلله زمنې پاتې شو علما دي خو دواړه تاوانه راغله چې په دا ټول قوم کې چې د چا د دغه مدرسې سره تعلق نه و عالم بل نشو پیدا نو ما ورته یغه قوم ته ویلې ما له تاسو په قوم کې زه اورم داسې حالات دي او دا په یو قوم کې نه دي په هر قوم کې دي چې په کوم کور کې علم نه وي په کوم قوم کې علم نه وي په روا او په ناروا باندې بیا څوک نه پیږي حتی ښځې او نر خلق سره زندگی کوي حتی ښځه د پردي سړي سره تصویرونه اخلي غیرت لاړ ختم شو ځکه د ایمان نه دي خبر کتا چې په خپل کور کې عالم پیدا وای د مدرسې استاد د مدرسې په طالب پورې بخاري کوي هغه د چا په قوم کې د نن خبرو کې مالت مداخله نشي کړای خو تا د کور سړی به په تا شفقت کوي چې د جهنم نه بچ شي مور بچ شي پلار بچ شي ورور بچ شي خور بچ شي ځکه قرآن وی قو انفسکم و اهلیکم نارا ځانم بچ کړه د جهنم نه خپل خور و لور و مور و لور و زوی دا هم بچ کړه د جهنم نه نو مدرسې د دغه لپاره جوړیږي چې سړی اول چې زه د کوم مقصد لپاره الله پیدا یم چې الله خپل وپېژنم 80 کاله نه 80 کالن خلک به په دغه مجلس کې ناست وي خو که اوس د الله تعالی د شان په متعلق کې پوښتنه تر وشي چې رب کریم د کومو صفاتو خاوند ده چې هغه صفات ذاتي دي چې هغه تفصیلي ذکر دي ایمان په هغه باندې فرض عین ده ایمان هم تفصیلي په فرض ده اجمالی هم نه هغه باندې په خبر چې د خدای په صفات دغه به مؤمن ولیکيږي
موږ د ایمان په تعریف کې دا ویو کوم شی چې د پیغمبر علیه السلام نه په قطعي توګه ثابت وي په هغه ایمان فرض ده که اجمالا راغلی وي اجمالي ایمان په فرض ده که تفصیلا وي تفصیلي ایمان په فرض ده د خدای پاک ټول نومونه موږ ته نه دي معلوم د ټولو انبیا علیهم السلام نومونه موږ ته نه دي معلوم د ټولو کتابو حالات موږ ته نه دي معلوم په هغو موږ ایمان اجمالي لرو د الله ټول نومونه منو د الله ټول انبیا منو د الله تعالی ټول کتابونه منو ایمان اجمالی ده امنت بالله کما هو باسمائه وصفاته خو بل طرف ته د الله تعالی صفات د الله تعالی بعض رسولان د الله تعالی د بعض کتابو حال خو تفصیلی په قران کې ذکر ده په یغو خو ایمان تفصیلی د شپږ انبیا او نمونه په قران کې راغلي دي په یغو خو په ایمان تفصیلی راوړي فرض ده اوس چې ایمان تفصیلی په فرض ده عذر په دار د اسلام کې نشته موږ په اسلامي ملک اوسېږو علما ښه ډېر موجود دي او په دغه نیم خبر چې نوح څوک ده چې علیه السلام ملا راته یاد نه کی ابراهیم سره علیه السلام راته یاد نه کی د یحیی سره علیه السلام راته یاد نه کی د زکریا سره علیه السلام راته یاد نه کی چې موږ د ملا د تعبیر نه وپېژو چې نبی ده موږ ته دغه نومونه وامخسته شي په دا ډېرو عوامو نه پوښتنه وکړه په خبر دي چې دا څوک ده د خپلو آسماني کتابونو خبر یو چې څو دي اول ایمان فرض ده بی ایمان که سره زر شیم د نیک عملو هیڅ اعتبار نشته خو اول بنیاد ایمان ده دا په مدرسو کې پیژندل کېږي الله به پیژنې د الله صفات به پیژنې د الله انبیا به پیژنې د الله کتابونه به پیژنې وروسته به عمل پکېږي څوک چې د یو افسر افسري ونه پیژني د دغه ځای وزیر اعلی چې په ساده جامه کې دغه مجلس ته راشي او څوک یې ونه پیژني دغه وزیر اعلی په دغه مجلس کې بیا چاته خوشکې وکړي چې دغه ځای نه جګ شه دستي به سړی ورسره نیسي که به نه ورسره نیسي چې ته بیا څوک یې تا نه زه مخکې راغلی یم دلته مې دا ځای نیولی خو چې څوک یې پیژني چې هلته یې وویني دلته به دی بیا په پښو ورته ولاړي موږ تاسې په دا خپل جنس کې چې یو عالم راشي ټول په پښو ولې ورته درېږو خو وی پیژنو چې دا عالم ده د خدای پاک یو صفت په ده کې موجود ده د رسول الله وارث ته ځکه ورته جګ شو وی پیژنو که نه عالم به راشي بزرګ به راشي دغه مجلس ته چې څوک یې نه پیژني څوک یې قدر نه کوي او چې څوک ونه پیژني د هغه قدر په زړه کې نه راځي چې قدر د چا رانغی د هغه په امر عمل نه راځي د الله په امر باندې نن عمل مسلمانان کوي په سلو کې لس نفره په شریعت برابر دي خو د الله هغه چې کوم مقصد دپاره پیدا یو چې د الله لویي وپېژنو هغه نه ناخبره یو روپۍ د هر ملک پیژنو قیمت هم راته معلوم ده د بېګا یو څوک راته غږېده د پلانکي ملک په 180 روپۍ ده د پلانکي ملک په 140 روپۍ ده ما یا نومونه هم نه دي زده هم زه ډاکټر ته ناست وم چې یو سوراب د ما دا بیانونه اوري خبر شوی ډاکټر ته راپسې راغی نو بیا د قیمت په باب بل چا پوښتنه تر کړې چې ډالر نن په څو هیرو یې ورته یاده کړه چې هیرو په څو بل یې نه پوهېږم چې ورته یاد کړه چې دغه په څو د ټولې دنیا نرخونه معلوم ځکه روپۍ پیژنو د روپۍ قدر پیژنو چا روپۍ پیژنو د بل ملک روپۍ هم پیژنو خپلې خو څه کوې د بل ملک روپۍ هم پیژنو قدر هم راته معلوم ده ځکه هم چې د بل ملک روپۍ موږ ته قدرمنه ولیدی شي د خپل ملک تر ملک نه ښځه پرېږدو پلار پرېږدو ورور پرېږدو زوی پرېږدو قریب پرېږدو د دغه مځکې نه روان شو اروپایي ملکو ته ځو فرانس او جرمن ته ځو هغه ملکونو ته ځو چې کافران دي هغه ملکونو ته ځو چې د هغو نه موږ په هجرت را کړی د کافر نه مو هجرت را کړی کافر ملک ته ورځو ولې د علماو سره تعلق هغه د خپل مقصد پیژندن چې زه د چیش دپاره پیدا یم د خپل رب معرفت رانه پاتې شو د روپۍ معرفت مو زده که چې روپۍ مو وپېژنده چین ته منډې ویو کوریا ته منډې ویو لندن ته منډې ویو اروپا ملکو ته منډې ویو امریکا او روسیې ته منډې ویو خو چې چیرې روپۍ پیدا کېږي به ځان ورسو ولې روپۍ پیژنو خو چې الله په کوم عمل راضي کېږي چیرې رانه راضي کېږي دغه ځای بیا سوچ هم نشته پوښتنه هم نه کوو
نو اول مقصد باید وپېژنو چې موږ د څه دپاره پیدا یو. موږ د الله د معرفت دپاره پیدا یو. دوم په دا ځان وپېژنو چې موږ د الله غلامان یو، نو د الله عبادت به کوو. او دریم په دې خبره باید پوه شو چې موږ دلته په دغه دنیا کې چې زندگی کوو داسې نه ده چې دغه د دنیا زندگی د خورا او چکا حساب مه منه چې مړ شوې د مرګ نه بعد بیا شی نشته. رب کریم موږ په دغه پوه کړي یو. تبارک الذی بیده الملک، ډېر د عزت خاوند د هغه ذات چې د دنیا او د آخرت پاچاهي د هغه په قدرت کې ده. خو هغه ذات چې د دنیا او د عقبا مالک ده، د دنیا او د آخرت مالک ده، د عرش او د فرش مالک ده، یغه مرګم پیدا کړی، یغه ژوندم پیدا کړی. ژوند کول څوک کوي؟ الله تعالی. مړ کول څوک کوي؟ الله تعالی. دا دواړه ولې پیدا کړي؟ وای د دې لپاره چې تاسو نه امتحان واخلي. امتحان کې موږ د مدرسو په سلسله او د عصري علومو والا د سکولو په سلسله کې استاد محتمم ناظم د مدرسې د اوله نه شاګردان په دې پوه کوي چې په تاسو چې امتحان را روان د خواري کوي. نو کوم انسان، کوم طالب هغه چې عقل لري، فکر لري، هغه ورځ په خیال کې لري چې په ما پسې امتحان را روان ده او ناکامي او کامیابي را روانه ده، ولو که په مدرسو کې عذابونه نشته، نه جنت شته، نه دوزخ شته، نه د قبر عذابونه شته، نه نور تکلیفونه ویل ټکول شته. خو دغه عاقل طالب وخت بیا نه ضایع کوي، مطالعه کوي، د سبق پایبندي کوي، تکرار کوي، چې داسې نه چې استاد رانه ناراضه شي. کم از کم دا احساس خو ورسره وي چې دا مدرسه په ما خرچه کوي چې هغه بیا رانه ناراضه نه شي. اما الله تعالی مرګ او ژوند پیدا ده. ژوند د دغه دنیا، د دغه دنیا زندگی د امتحان زندگی ده، خو د دغه امتحان نتیجه په دومره زندگی کې معلومیږي چې څنګه انسان سترګې پټې شوې مړ شو او قبر کې ګدي، د قبر نه دته د خپل زندگی نتیجه ورته شروع کیږي. که نیک عمل انسان و، الله یې پیژندلی، رسول الله یې پیژندلی، خپل دین یې پیژندلی، نو ملایکې راشي په قبر کې د ده نه دغه درې پوښتنه کوي: من ربک؟ تا رب څوک ده؟ تا پر خپل زندگی کې شپېته و اویا او دېرش څلوېښت کاله زندگی خدای پاک درکړې وه، تا د چا غلامي کړه؟ د چا بندګي دې کړه؟ چا چې په دغه زندگی کې خپل رب پیژندلی وي، علم علماو سره تعلق ساتلی، هغه ورته چې رب مې الله ده. دومره د دین پوښتنه کېږي ته د کومې عقیدې خاوند وې؟ تا په دنیا کې څنګه زندگی کړه؟ د چارپای په شکل زندگی، حلال و حرام، پردی فصل خپل فصل د نه کته، روا او ناروا د په خواهشاتو پوره کولو کې نه کته، او که نه تا داسې زندگی کړې ده چې خپل عقیده، خپل مسلک، خپل عمل طریقه درته معلومه وه. اوس نو چا چې دین پیژندلی وي، خو مدرسه به ویایي، قرآن ویلی ده، حدیث ویلی دي، فقه ویلی ده، دین پیژندلی، نو هغه دستي هلته ورته ویایي چې دین مې اسلام ده او دا هغه دین ده چې الله موږ ته غوره کړی. ورضیت لکم الاسلام دینا، الله وی ما درته غوره کړی دغه دین. تر دغه نه بل دین خدای قبلوي نه. ان الدین عند الله الاسلام، د خدای په نس قبول دین د اسلام دین ده. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. د اسلام نه سوا که یهودیت ته، که نصرانیت ته، که دهریت ته، که هندوتوب و سکتوب، د دغو عقیدې دي، دا یو خدای پاک نه قبلوي. دریم د حضرت پیغمبر علیه السلام په باب کې پوښتنه ترکی، او هغه ډیره د غټ امتحان پوښتنه ده. نوم یې نه ورته اخلي، ګورئ نوم یې نه ورته اخلي، او په دنیا کې په عربونه نه حساب معلوم نه د څومره انسانان تیر شوي. هغه ورته وی ما تقول فی حق هذا الرجل، د دغه سړي په باب کې ته څه وایې؟ دغه سړی دغه څوک؟ یو قول دا ده چې سورت مبارکه د پیغمبر علیه السلام ورته ولیدی شي، قبر مبارک ورته لوچیا ولیدی شي، خو یو قول دا ده چې نه، دا یو څه هم نه ورته ښکاره کېږي. دغه سړي په باب کې څوک وی؟ د رسول الله نوم د هغه عظمت په ټوله دنیا کې مشهور ده. د شهرت د وجې نه لکه په سترګو چې سړی ویني، لکه بل څوک چې هلته بیا بیخي وینه چې د دغه سړي په باب کې څو وی؟ که سړي په ژوند کې رسول الله پیژندلی و
او دیو د سنت موافق زندگی کړي و نو دستی ورته وي دا د الله بنده د الله رسول موږ په د باندې ایمان و الله تعالی ملائکه ته د ما باندې رښتیا ویل اوس نو راحتونه ورته شروع کړي د جنت بسترې ورته وغوړوي د جنت انوارات رڼاوي دا ورته راولي خوشبويګانې د جنت ورته شروع شي خو کچا خپل مقصد د زندگی نه د پیژندلای خپل رب خپل دین خپل پیغمبر نه د پیژندلای په قبر کې چې پیټنه کې رب دې څوک ده د وزنه هم خبر نن چې د امینه پیټنه د مسلې وکي وای زه خو ملانه هم زنه هم خبر د ستې جواب کې دغه وی کنه وی د دین په باب کې پیټنه ترو کې ته په کوم دین وی زنه هم خبر د رسول الله په باب کې پیټنه وکي د سړي په باب کې ته څه وی زنه هم خبر الله تعالی دروغ ویل ولې نو خبر یو لکه څلور زره انبیا ما ولېګلی و او الحمدلله په کروڑونو عربونو علما مې کې پیدا کړی و مدرسې ورته جوړې دي ولې نو خبر اوس نو چې سره له خبره ما خبره نه منله د نبی نه منله د عالم نه منله اوس د جهنم بسترې ورته راوړی دستی د قبر حالات جهنم خدای مو دی وساتي کنه د جهنم ورته شي ورونه د دنیا د دومره کم تکلیف چې دا اوس د باران څاڅ کې شو موږ ورخطا شو چې د سینې باد شو چې دا ځای رنګ شي او باران لاندنه شو د باران د څاڅ کې طاقت نه لرو د اور هغه اور چې غرونه ویلې کوي دغه طاقت په څنګه ولرو چې د دنیا د اور نه نشته تو وری هغه زیات ګرم ده دی او یې محسه ده نور زه خبره نه وګدوم خو صرف دا وایم تیر کال چې دغه مدرسې افتتاح په بنیاد باندې کومه جلسه شوې او د دوه مولوي صاحبان د موږ سره فارغ وو په هغه وخت کې جلسه په شادیحال کې جوړه وه ما ورته ویل دغه ځای د ګمراهي ځای و هر ځای کې چې کوم عمل کېږي هغه اثر پیدا کېږي خدای پاک داسې وخت راوست چې بیا م خپله مدرسه وه په مدرسه کې هم جلسه جوړوله نن الله رب کریم رحیم ذات هغه نعمت په موږ باندې ولید چې نن د مدرسې په مابین کې په جلسه کې ناست یو خو ما دغه خپل قوم ته ویلې عموما دین د ټولو قومونو مشترک ده خو د کوم جماعت نسبت چې کوم کلي ته کېږي د پلانکي کلي جماعت ته جوړولو کار یې څوک کوي هغه کلی کوي چې بېوسه شي نو بیا په روډ باندې هم بیرغونه جګوي چنده کوي په بازارو هم ګرځي چندې کوي دغه قوم چې زه زدران یم زدران قوم ته ما هلته وویل چې دا مدرسه به موږ او تاسې جوړوو خو مدرسه چې جوړیږي د مدرسې آبادي په دوه شیانو راځي یو په سړی او بل په روپیه سړي دا چې زمن ورکوي علم ته چې په خپل کور کې مو چراغ بل شي د حاجي صاحب ډیر حرص په دې کې دا چې ما قوم خدای د جهنم نه بچ کی چې الله وی ځانم بچ کا خپل خپلوانم بچ کا رسول الله ته خدای پاک وی وانذر عشیرتک الاقربین اول د خپل خپلوان د جهنم نه وډار کا چې هغه د جهنم نه بچ شي ګوره رسول الله ته الله تعالی وی د ټول دنیا پیغمبر ده رحمت ټول عالم ده خو الله اول د خپلوانو په باب ته ویل وانذر عشیرتک الاقربین چې په دا قوم کې خدای تعالی پیدا کی بیا وخت په وخت زه پوښتنې تر کوم ځکه الحمدلله موږ سره تعلق ده شپېته او یا اتیا هلکان دا قوم ورکړه نور قوم د شیطان په لمسون شیطانان دو قسمه دي انسي او جني دا جني خو نه ویني خلک په دماغو کې غلط فکر ورکوي چې طالب کې بیا ملا شي څومره روپۍ به ګټي د ملا تنخواه څومره ده 15,000 او 6,000 د په ځای ولې دکاندار کوي نه یا د په ځای ولې لندن او فرانس ته نه لګي چې په کورونه درته وکړي هلته شیطان دا په دماغ کې ورکړي بل طرف ته انسي شیطانان دي چې د شیطان وظیفه اجرا کوي په مجلس کې چې خبره یاد شي دی دستي دا دغه به بیا چی جوړ شي خلک راګرځي د خدای د رحمت نه راګرځي او دی دغه تربور خیرخوا بولي چې کوم زوی طالبي ته ورکړی وای خو فرانس او جرمن او لندن پاتې کېده د ډېرو روپۍ نه یستم دغه پلان کې ما سره کو وکړه ور مې نه کړه یغه جهنم ته برابر کو دی دغه شکریا ادا کړي ملای دین ته برابرۍ د هغه شکریا نه ادا کړي
بیا حاجي صاحب خپل کور ورکړ دا ټول کال د په ابتاباد کې د ژمي په ساړه کې تیر کړ خو خپل کور خپل قوم د بچانو د پاره وقف کړ دا ټول کال په خپل کور کې دا اوس بیګاش په د په کور کې ومګه الته طالبان وروزل دلته په مدرسې کار ورته شروع ده د داویا اتیاو الکانو خرچم ټول دای د ځانه کوي بیا هم دا وی چې نور زمانم راکې او یا اتیام راکړي دی او یا اتیا نورم راکې یو نیم سل د شي 200 د شي تاسو نه 100 روپۍ نه غواړم خو زه دا وایم دا خو دې نه غواړي دته د خدای یو په 2 کروڑ عوض ورکی دا خو چندې ته نه د مجبور ولی موږ ته آخرت ته نه مجبور موږ ته جنت نه غواړو خدای ځان او مال راکړی دی په دواړو تجارت کولای دی الله تاسو نه ځانم غواړي مالم غواړي جنت ترکي دا خو د سینه د چې دی واجب سب کار ده اولاد به ورکو خو د دې لپاره چې دا دین کې موږ شریک شو موږ مجبور یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام روپۍ ورکړي کله په بیت المال کې روپۍ پیدا شو چاته به ورکولې هغه ورته چې صاحب د ما ضرورت نشته بل محتاج ته ورکا حضرت پیغمبر علیه السلام څه ورته وای په خپل ما غواړه خو چې څوک درکې په خوشحال طبیعت بیا قبول کا کای ته ضرورت نه وو اخرت ته خو ضرورت لري صدقه کا کدی کور خرچې ته ضرورت نه لري صدقې ته خو ضرورت لري اوس موږ داخله صدقې ته ضرورت نه لرو څوک چې د خدای د رضا لپاره په جماعت کې یو خفته ولګي هم خدای پاک په عوض کې الته په جنت کې بنگلا ورکړي چې کوټه جوړه کړي چې څومره وخت په دغه کوټه کې طالبان سبق کوي دته د مرګ نه بعد هم ثواب تجاری وي ک 10 کاله ک 40 کاله ک 50 کاله ک 100 کاله دغه مدرسه کې علم کېږي دته په ثوابات قبر ته ورځي افسوس دا چې اوس ما درته ویلې اجه سه ماته والله العظیم قسم درته خورم چې ماته دا نه ویلې چې ته خلکو ته دا ویایا چې خلک د ما سره په مدرسه کې د چاندې پرې کې کومه کوي دا نه ماته دا ویلې چې که زمون راکی دا سوال صرف د دغه ځای وو چې که د زمون راکی دغه علم ته چې ما په تربرو کې خدای پاک په هر کور کې دغه نور بل کی دغه چراغ خدای پاک بل کی اخرت خدای پاک کامیاب کی خو ما مولوي صاحب نه پوښتنه وکړه دا سکاله د لنګر خرچه 15 کسان د ټول کال خرچه چې د کړه د دولت 8 لکه 1409 روپۍ دلته تعمیر شروع ده 9 لکه 8300 روپۍ په دغه لګېدلې ځکه په 3.5 کروڑ اخیسته ده زدرانه قوم خو ډیر غیرتی و زه چې صبغت الله مجددي صاحب کېناست اول چې مجاهدین کامیاب شو نو په دغه نیت باندې پکتیا ته لاړم زه د پکتیا یم خو پیدا ما پلارم په ترکستان کې پیدا ده تخار ولایت کې د دغه وطن طالبانو ما ته ویل چې کته د موږ سره لاړ شي په دا قوم کې بیانونه وکړي چې خدای پاک علم ته ځکه د کمونیستیت دور تیر شوی ده د خلکو نظریه خراب شوی دي اعمال خراب شوی دي چې علما خدای په قوم کې پیدا کړي مدرسې جوړې شي دغه طرف ته ترغیب ورکړي شي نو ما سره تقریبا اتلس غالبا طالبان هم لاړه دغه قوم د پکتیا مختلفو قومو طالبان وو بیٹری او سپیکر مم د ځان سره وړي وو البته بچاول روانم خو ټول کشره طبقه و د مهاجر زندگی و دغه ځای طالبان وو چا به ویل چې پاکستان کې چې یادېږي تبلیغیان ورته دا به هغه خلګي چا به څه ویل بیا به چې بیان واورېدو بیا به نو ډیر خوشاله و خو زه اختیار درته یو جمعه مو کې تیر کړه چې بیان بو خلاص شو دی بیان نه بعد به چې کله وته په ماړیو به په موږ جنگ شروع شو زی بیایم نه ورپرې د شکورو ته موږ به وو زتلل یم خپل چې په کور کې شیطان چراغ بلېدو د شکنې ماړی را کړې خو آفرین د دوی په غیرت باندې چې په کور کې شیطان چراغ بلېدو خو میلمه بل چاته نه ورپرې عالم او طالب بل چاته نه ورپرې نن د موږ په کورو کې د عربونو روپۍ ځای نه کېږي خو دین مې ورپرې کړه د حاجي صاحب ته چې حاجي صاحب پیږي کاش کې شکرانه خو ماده کولای کله څوک چې جاکټ ور اغوندي پیدایي پکې کله څوک چې دغه خرڅي کله څوک څه وی کله څه وی یو واره ومني چې زه به مدرسې سره کومک کوم بیرته تر کې مان شي
دا د زدرانو قوم خو ډېر غیرتي قوم و موږ خو په دغه ډېر فخر کوو چې په جومات کې میلمه چاته نه ورپرېږدي نن دا ټول دین دا ټوله مدرسه یې ولې شریف خان حاجي صاحب ته ورپرېښېده جومات هم دی جوړوي کمرې دې هم دی ورته جوړوي د استاد تنخوا دې هم دی پرې کوي او طالب ته د ښه لنګر هم ورکوي کله کله له دا شکایت هم وي وایي د پسو غوښه نه ورکوي ما طالبي کړې دا ټول علما چې دلته ناست دي په طالبي زندگی کې 15 نفره موږ په یو مدرسه کې اوسېدو یوه کاشوغه غوړ به د ترکارۍ دپاره محتمم د کوره راکول غوړو یې ټیمې نه راته ځکه بېوسه و شی نه و ورسره یوه پیاله که 2 پیالې دال به یې راکول دا دال به په اوبو کې داسې کتل لکه غوښه چې ګورې حتی کله به وظیفې نه وي هلته زاړه پیاز شنه و تېر کال پیاز په کرلي و په پټي باندې هغه پیاز شنه و چړیان به د مجبوریت د لوږې نه ورغله هغه پیاز به یې رش کول موږ سپینګیري استادان چې ما ته غږېدلي دي د پسرلي په موسم به چې توته پیدا شو وایي لږ به په نس ماړه شو د دغه وخت مماړۍ به چې لږ رانه زیاته شوه دا به م وچه کړه او بیا به م د ژمي په موسم کې په تیږه میدوله ماخوستان به م په تروو کې خوشته کړه سهار غرمه به م خوړه سهار به م خوشته کړه ماخوستان به م خوړه دا علم یې په داسې خوارۍ خلکو را کړی علم یې په دغه نه ده کړی چې په کرسۍ کې به ناستې روشونه به خورې بیا نو زه زوی داسې علم ته ورکوم که نه چې راحت نه نو العیاذ بالله نبی علیه السلام 3 شپې کله په کور کې مړۍ نه ده خوړلې ټوله دنیا یې ده پر روی پیدا ده د دنیا اختیار خدای پاک ده ته ورکړی که غواړې د سرو زرو کندې به درته جوړې کړم ده وی نه الله داسې زندگی غواړم چې یوه ورځ موړ یم یوه ورځ وږی چې موړ شم شکر به دې ادا کوم چې وږی شم تا به یادوم انسان چې مریض شي بیا خدای پاک ور په یاد شي چې مسکین شي بیا خدای پاک ور په یاد شي چې بندي شي بیا خدای پاک ور په یاد شي چې په بدیو په مشکلاتو واوړي بیا خدای پاک ور په یاد شي دا چې دنیا ډیره شوه دغه دنیا په ذات کې خباثت ده لبغه قرآن وی چې ټولو ته مې که دنیا ورکړې وه ټول به باغیان شوي وه یو حدیث درته ذکر کوم نو خبره بس کوم دنیا د امتحان د کله په دنیا کې هم داسې حال راځي بن اسرائیلو کې 3 کسانو په باب کې بخاري شریف کې روایت ده یو لوی امتحان خدای پاک تیر کړی نبی علیه السلام موږ ته بیان کړی یو سړی پک و یو پیس و یو ړوند و الله اوس امتحان پر راولي چې دنیا نعمتونه خدای نه لري چې بیا نعمت ورکم بیا دې څه کوي دا پک او په پیس کې په غوایو په اوښ کې لږ څه تردد شته چې یوه ته یې اوښ ورکړی بل ته غوا خو داسې تعبیر وکړو دا یو ته راغی ملنګ ده دا د اولیاو د ملنګانو قدر په ټولو دینو کې و نو ملنګ سړی ولید را روان ده دغه سړی چې په سر باندې پک ده دو سره چې یو ځای شو هغه ملنګ وټې څه غواړې وایي سر نه ویښتان نه لرم هر څوک مې په مجلس کې پازابوي که ته دعا وکړه که خدای پاک ما ته ویښتان راکړه دعا یې وکړه الله یې ویښتان ورکړه بل مسکین ډېر یم محتاج ډېر یم په نفقه پورې حیران یم ته دعا وکړه چې ما ته خدای پاک حلاله دنیا راکړي دعا یې ورته وکړه نو اوښه خدای پاک ورکړه بلار به بل د پیس مرض والا هغه ته وایي ته څه غواړې وایي بدن مې ټول سپین سپین د خلک راپورې خاندي ته دعا وکړه الله مې دا څرمن روغه کړي الله یې روغه کړه بیا ورته بل څه غواړې وایي مسکین ډېر یم محتاج ډېر یم الله ته دعا وکړه چې ما ته خدای پاک دنیا راکړي هغه ته دعا وکړه الله غوا ورکړه بیا ړانده ته ورغی ته څه غواړې وایي سترګو باندې وړونی یم د دنیا د ټولو نعمتونو محروم یم نه دوست وینم نه دښمن وینم هېڅ څوک نه وینم ته دعا وکړه که الله ما ته سترګې را جوړې کړي دعا یې وکړه الله سترګې ور جوړې کړي بل څه غواړې مسکین ډېر یم محتاج یم ډېر چې ته دعا وکړه که الله ما ته دنیا راکړي دعا یې ورته وکړه خدای پاک میږې ورکړې خو امتحان و ډېر زر زر ډېرېدی لکه مثلا عام عادت دا وي اوښه یو بچی زېږوي دی ده به 2 3 زېږول غوا یو زېږوي ده به 2 3 زېږول میږه یو زېږوي ده به 2 3 زېږول په کم وخت کې دنیا ترقي وکړه په کم وخت کې لکه دا اوس په یو څو کاله کې چې ترقي د دنیا شروع ده
وروسته هغه ملائکه بیا د هغه ملنګ په شکل کې خدای پاک راولېږله امتحان په اخلي هغه پک ته اول چې راغلی وه هغه شکل کې ورته راغله او دا پک ته وایي چې مخکې پک اوس خو نو خان صاحب د روپۍ ډېرې شوي دي زه مجبور یم محتاج یم کور مې لرې ده کور ته ځان نشم رسولی که یوه وکړه په زکات یا خیرات کې صدقه را سره کومک وکړي چې زه خپل کور ته ځان په ورسوم ته محتاج وې خدای پاک دنیا درکړه یو خوشکې ورته شروع کړه چا ویلې چې زه محتاج یم زه خو پلار تر نیکه خان یم دا اوښان خو ماته د پلار نه راپاتې دي څڼې او زلفې خو مې پخوا نه درلودې دروغ ولې ویې ځه دا ملنګان ډېر دي زه دغو باندې نشم رسېدی لکه نن سبا چې مدرسو چندې والا نو موږ نه خلاصېږو بس دا یې جواب کړ بیا ورغی هغه بل پیس ته هغه ته یې دغسې عذر وویلې چې ګوره ته محتاج وي الله تعالی مرض دې لرې کو دنیا یې درکړه زه نن محتاج یم فقیر یم که ته ماته یو غوا راکې چې زه د خپل کور مجبوریت په رفع کړم هغه ته یې دا خوشکې وکړه دا چا ویلې چې زه مخکې پیس ومه یا مسکین ومه زه خو پلار تر نیکه خان یم دا رنګ ښایسته ښایست خو ماته د مور زاده چې پیدا یم داسې ښایسته یم هغه نم خفه شو بیا یې نو ورته ویلې دغه ملنګ چې ښه نو زه به بېرته دعا وکړم چې خدای دې هغه خپل حال ته بوځه دا دوم ته مې ویلې چې زه به دعا وکړم چې خدای دې خپل حال ته بوځه وایي هغه امتحان خدای په دنیا کې بېرته په راوست نعمت یې په وملید مالونه یې مړه شوه رنګونه خراب شو بیرته ړانده ته چې راغی هغه ته چې مخکې ړوند و چې ته ړوند وي خدای پاک سترګې درکړې مسکین وي الله میږې درکړې زه نن مجبور یم که یو پسه صدقه را سره وکړې چې خدای پاک مې هغه کور مشکل حل کړي نو هغه ته ورته وي زه واقعي ړوند وم الله ماته سترګې راکړې زه مسکین وم خدای پاک ماته دنیا راکړه او نن به زه د تا احسان ونه منم چې ته په ما شفقت وکړې چې کمې بوځې اختیار دې ده په دغه میږو کې چې څومره ډېرې بوځې زه به په خوشحاله یم ملایکې ورته ویلې بس امتحان و په تاسې ته پکې کامیاب چې دغه دوه ناکام نو داسې مه کوئ خپل تېر تاریخ د هجرت نه مخکې او د هجرت هغه اوله بستره په یاد کوئ چې د کور نه راتلم څه مې درلود هلته په وطن کې څه مې درلود په لیار کې په خرو په کچرو را روان وم په پیاده مزلې مې کړې نن بلډینګ پوخ خدای پاک راکړو ښه موټر راکړو ښه عزت راکړو نو داسې نه چې زه ناشکري شروع کړم بیرته خدای هغه حال را باندې راولي چې دنیا هم برباد آخرت هم برباد د الله امتحان کې بیا داسې نه ده چې صرف په دنیا کې تکلیف وي د دنیا خو لږ تکلیف ده دا خو هسې یو نمونه ده لوی تکلیفونه خو د آخرت دي دا دنیا دا فانی دنیا ده خو دغه دنیا بیا قیمتي دنیا ده که په دین دی ولګوله الله دې په راضي کو دغه دنیا درکړم الله ده خو بیرته مطالبه هم الله ده نه کوي وابتغي فيما اتاك الله ادار الاخره اې دې ما بنده په هغه دنیا کې چې الله درکړې ده ته دې ځان دې پر آخرت جوړ کا دغه الله بیا موږ ولا تنس نصیبک من الدنیا اې دې ما بنده خپل برخه د دنیا ما ویروه د تا برخه هغه ده چې ودې خوړه ختمه شوه واده غوستا زړه شوه او صدقه دې کړه ذخیره شوه دا یې تا ده دا نور خو ټولو سمنو لمسیو کړوسیو دغو ته پیدا پاتې کېږي رب کریم واحسن کما احسن الله الیک د الله د مخلوق سره احسان کوه شفقت کوه په کونډه په یتیم په غریب په معیوب په طالب په ملا په مجاهد په نیکو هر چا باندې چې د خدای مخلوق ته محتاج ده چې په سپي سره شفقت وکړي الله اجر ورکوي د دوی سره احسان وکړه لکه الله چې تاسو سره احسان کړی دا چا درکړي دا ګورئ په خپل تجارت په خپل زمینداری په خپل ډیګریو نه پیدا کیږي زه دا مثال ډیر ورکوم تیر کال ماته که سکاله د کال په سر کې یو ډاکټر راغلی و ما خو نه پیژندو راغی کمرې ته ملاقات یې غوښتی و چې زه د سره یې وارې وینم نو اول تعارف وکړو چې زه ډاکټر یم او ما ډاکټري چې زده کړې ده د سیکانو نه مې زده کړې ماشینګري په حساب علاج کوم خو دا علاج ډیر کامیاب حتی د 11 که د 14 د کینسرو مرضو ما علاج کړی زه په 4 صوبو کې شهرت لرم حتی افغانستان او پاکستان کې شهرت لرم دا مې کارت ته که څه ضرورت و نو ما سره به کوي خو زه د نیکو خلکو معتقد یم اول دا راته ویلې وروسته چې دعا غواړي چې صاحب ته خو دعا راته وکړه د رزق تنګي ډیره ده
کور کې خوراکانه پیدا کیږي. ګوره ډاکټري په دومره خو لکن په نفقه پورې حیران. داسې ډېر هلکان موږ ته راځي 14 هم پاس کړی MA کړي بیا PhD هم کړي غټې غټې عهدې اخیستې لیکن نوکري نه ورته پیدا کیږي. خلیفه صاحب ته خو دعا وکړه یو کوم پوسټ راته پیدا شو تعلیم کړی خو لیکن د خره ریړۍ به چلی. دلته پاکستان کې خو د انګریزي تعلیم ډیر ده د خره ریړۍ والا سره وغږېږم انګریزي زده ده کساب هم زده ده ټماټر خرڅوي هم زده ده خو که په تعلیم رزق پیدا کېدی خو دغو خلکو په دنیا ځای نه و. تعلیم کړی رزق نشته دکانداری شروع کی کاروبار شروع کی په مخ لاړ شي بیا وروسته موږ ته کله کله دا خلک راځي ته صاحب دعا وکړه 2 کروڑه تاوان راغلی بیا نو داسې دیوالي شي چې په ټول عمر باندې قرضې نشي ادا کولی. دا ډېر چې دیوالیان کېږي دا هغه مسکینان چې د ورځې 100 روپۍ روزانه کوي هغه کېږي که د کروړپتیان. خو کروړپتیان داسې حال ته ورسېږي چې جایداد هم بیا ټول ختم. موږ د کور په څنګ پورې کور و دا د برګینو کار یې کوه اخر دومره پوروړی شو چې جایدادونه یې ټول ختم شو دا زوی یې تښتېدلی و پلار ته بیا هغه ولاړ و خدای مې د داسې حال نه وساتي پوروړي حتی مور یې د دغه هلک موږ کره راغلې وه په ژړا چې دعا دې راته کي نن پوروړي راغلي وو ما زوی خو پټ ده ښځه یې غوښته چې ښځه یې راکړه چې موږ یې په خپل کور کې ښځه بوځو. دا د موټرو بارګینې و کروړپتي و داسې حال ته ورسېدو چې بیا یې ښځه خلکو تر غوښته لوران یې مال لیدلي دي پکې خرڅ شوي په پورو کې. الله ډېر رحیم و کریم ذات ته صابر ذات ته زر عذاب نه راولي خو که خدای نخسته یو وارې چاته اراده وکړه بیا په هېڅ شي نه بچ کېږي. پاچایان د وخت وینو بیا په جیلخانو کې پراته وي وزیر اعظمان وینو د خپل ملک نه فرار وي خپل ملک ته نشي راتلی. دا خو موږ تاسې هغه د چشمدید حال ده ټول پوځونه یې په اختیار کې وو نن په پردي ملک کې مسافر اوسېږي. دا امتحان ده باید موږ د دغه مدرسې سره ځاني او مالي تعلق وکړو. دا دین ته موږ ټول محتاج یو کور کې طالب او خپل روپۍ په دین ولګو چې دا مدرسه چې سږ څومره 2 نفرو د حفظ پکړی دی 100 نفرو قرآن عظیم شان په ناظره خلاص کو دا کم نعمت نه ما بولی. یو بسم الله چې زده کی په اخلاص باندې د یوې بسم الله په برکت خدای مور او پلار هم ورسره بخي. دا به بیا کال ته 450 فارغې کېږي بیا به صرف حافظان او مولایان به فارغې کېږي. زه چې کومه مدرسه کې یم په دا 15 کلو کې الحمدلله خدای پاک دومره ترقي راوسته چې د خلکو تعاون و ځکه مخکې تعاون نه و دا خلکو مدرسه په یو قوم پورې تړلې وه د قوم خلک هم دومره وسیع نه و چا د احساس نه و نو چا 500 چنده په کال کې ورکوله چا ډېره ورکوله 2000 روپۍ. 2 استادانو کې د هغو تنخوا به نه پیدا کېده. موږ خواري وکړې په خلکو پورې په دا بیانو کې چې ګورئ دین د یو قوم نه ده دین د ټولو قومونو مشترک ده. مدرسه کې صرف د دغه قوم طالب نه اوسېږي د هر قوم طالب اوسېږي. عوام ورونو د دغه مدرسې سره ټول معاونت شروع کوي. دا خلکو دا خبره په غور واورېده. څنګه یې واورېده؟ د یوه مجلس نه نه ما ترجمې شروع کړې خلک به راته ترجمې ته قرآن عظیم شان یې اورېدو چې دا د صدقې حکم خو الله کوي دا خو ملا نه کوي. دا د زکات حکم خو الله کوي دا خو ملا نه کوي. پوه شوه چا مخکې 500 روپۍ چنده مدرسې ته ورکوله هغه زوړ متمم دی الله وبخي اوس مړ ده ډېر به خوشحاله وي ما سره ډېر کومک کوي. اوس هغه انسانان 15 لکه روپۍ ورکوي. حتی جماعت هم جوړوو هغه څوک چې ماته یې ښوولي وو چې دا ماته کله 2000 کله 2500 په کال کې راکړي 10 لکه روپۍ په جماعت کې راکړي په یو وار. د هر کال چې کوي هغه ځان ته ده خو په یو وار په جماعت کې 10 لکه روپۍ ځان ته راکړي. خلک پوه شو چې دا خو ملا سره کار نه ده دا خو د الله سره کار ده. دا خو دنیا آبادي نه ده دا خو د آخرت آبادي ده. سکال 350 کسان الحمدلله د مولیتوب په غړیب کې وتړلې.
دا د خلکو تعاون که نه وای دا مدرسې خو مخکې هم دغه مدرسه وه 18 طالبان به وپکې ما در تابل قوم یاد کو چې مدرسه د 10 کاله کېږي یو ورځ هغه محتمم اوس خو وفات ته چاته ویلي چې د خلیفه صاحب څه اوراد ګمان کوم پاخه دي خلک یې ټول تابع کړه ما 10 کاله کېږي جومات مې جوړ د برانډه وس نه لرم چې برانډه جوړه کړم د په کال کې 2 چته جومات هم جوړ کړه 3 چته مدرسه جوړه شوه خو خلک پوه شو په دین پوه شو مجلسو کې ډیر شریک شو جلسو کې شریک شو ختمو کې شریک شو ترجمو کې شریک شو خلک پوه شو چې دا خو د ما د ځان ګټه ده د بل ګټه خو نه ده نه د خلیفه صاحب ګټه ده نه د محتمم صاحب ګټه ده نه د ناظم صاحب ګټه ده دا خو د ما خپل ځان ګټه ده دین ته توجه کړه نه هغه د مدرسه په ټوله دنیا کې الحمدلله شهرت لري نو که تاسې دا قوم دین ته توجه وکئ دا مدرسه یو چاته چې ورپرېږدئ ګورئ زه به یو بله په پښتو کې خبر درته وکړم دا تاسې هغه ډېر چې مالدار هم یو ډېر ځان ته غیرتي م ویایي 3 ورځې د زه پیرم یم خلیفه هم یم د ده په کور کې میلمه شوم که 3 ورځې تندی راته تریو نه کړ د یوه میلمه نه به هم په 3 ورځ په عذاب وي نبي علیه السلام هم یې چې د میلمستیا 3 ورځې نور د کور والا مه تنګوئ پیغمبر علیه السلام هم خو حکیم د په دغه پیږي چې خلکو باندې د دنیا تکلیف ډېر زر راځي 3 ورځې میلمستیا یې نور خلک مه تنګوئ ښایي ده په کور 80 نفره میلمانه ټول کال پراته خو طالبان خو د خدای د دین د میلمانه دي او آینده یم ټول عمر ده ته ورپرېږدو اخر انسان د عاجز د کله به کاروبار خرابي کله به هغه وس د سړي رسیږي نه بیا به خدای نه خسته دا د مدرسې کار به بیرته بیا ختمیږي د موږ د سستیا د وجې نه به ختمیږي بیا په قیامت کې الله ته څه جواب کوو نو زه 2 مطالبې درنه کوم اول د زمنو دا کوم چا چې ورکړي دي او یا 80 نفره دي هغه خو الحمدلله ورکړي دي الله دې علما بعمل کامل اولیاء کې ورته خو چې دا چا په کورو کې طالب نشته څوک به جګ شي چې خپل زمن د دغه مدرسې لپاره د علم لپاره د ځان لپاره د ځان د ګټې لپاره د اهل او عیال د ګټې لپاره د ښځو د خویندو د شفقت لپاره زمن ورکې علم ته چې ما په کور کې خدای پاک دغه د علم چراغ بل کی او خدای پاک ته یو واسطه پیدا کم چې په ورځ د قیامت به بیا شفاعت کوي د ما د عمرو ګناوي خدای پاک د په شفاعت را معاف کړي د الله سره معاملات د الله غلامان یو موږ په خپل کور کې 50 شاوخوا خلخانه یو په دغه کې یو والد صاحب رب کریم د خپل رضا او خپل دیدار ورته نصیب کړي دغه علم نه ده کړی ځکه د پلار نه د مور نه یتیم پاتې شوی د پلار نه وکلان د مور نه غالبا یو نیم کلان پاتې شوی نه یې ورور و نه یې تره و نه یې بل داسې نږدې قریب لرې تربرو ته پاتې شوی نو په مزدوریو کې رالوی شوی خو ده وویلې د ظاهرشاه په دور کې دا محتسبین به په جماعتو ګرځېده په خلکو به یې لمنځونه تېرول وای ډېر سپین ږیري هلته په لمنځو کې ودرېده زه هم وای پکې ودرېدم نو ډېر خجالت شو چې د خلکو د وړاندې ویل میل خو نه و وای ما هلته د خدای سره وعده وکړه چې الله که 100 زمن دې راکړه 100 سره به زه علم ته ورکوم نن الحمدلله د ما تر دغه کنکي زویه پورې په کور کې بې علمه د علم سره چې تعلق چا نه یې درلودلی داسې سړی نشته دا مثال د دغه دپاره در کوم چې دا ما ویایي چې موږ ته به روزي خدای پاک څنګه بیا راکوي 50 نفره یو خو خدای پاک یې داسې را رسوي چې نه د غوړیو په قیمت خبر یو نه د وړو په قیمت خبر یو نه د غوښې په قیمت خبر یو نه د بل چی په قیمت خبر یو موټر بل راته اخلي ګړی بل راته اخلي پټکای بل راته اخلي چپلکې بل راته اخلي کالای بل راته اخلي په عزت راته اخلي زاره هم دی کې چې رانه قبول کا په ټول عمر ما الله الحمدلله چاته د خپل مسکنت اظهار نه د کړای چې شانه مو چنده غوښتي داسې وخت موږ په کور راغلی چې زه ما سره چا وعده وکړه چې حج ته دې بیایم پاسپورټ جوړ کړه زه راغلم والدینو محترمینو ته مې دا چې مشوره وکړم چې دې اجازه وي دا خبر مې یاده کړه والد صاحب مې دلته څه نه ویل جګ شو خپلې کوټې ته ما ته ویل ته هلته راشه چې کوټې ته ورغلم
نو وایي ټوکې کوي که رښتیا وایي ما خو دا نه ورته ویلو چې بل څوک مې بیایي ما رښتیا وایم اجازه وکړي چې لاړ شم پاسپورټ جوړ کړم نو وایي په څه شي ځې په کور کې غوړي وایي نه وو راته وویلې غوړي زه په مدرسه کې استاد وم په هغه وخت کې 2.5 زره مې غالبا تنخواه وه وایي په کور کې زړې چپلکې څه اډوکې دا مې یوړه بازار ته خرڅ مې کړ 1 کیلو غوړ مې په واخیسته نو حج ته په څه شي ځې مالې خدای پاک مهربانه ده رب کریم حج نعمت هم را باندې وکړو بیا د عمرې دپاره داسې یو سړی راغی ما مور د ما پلار د ما وراره د دغو 300 خرچه یې ټوله ومنله چې عمرې ته لېږم یو مام شوق پیدا شو چې زم تللی وای ما خپل اراده چې وکړه څوک چې خبر شو چې دایم ځي د یو طرف نه بل طرف نه تلیفونونه شروع شو د تا خرچه زه کوم د تا خرچه زه کوم د تا خرچه زه کوم 4 سره خدای پاک عمرې ته هم بوتلو الحمدلله دا دغه دپاره درته وایم چې د خدای د دین لار وینې حج روپۍ به هم برابرېږي دغه حاجي صاحب ما ته په قسم ویلی دي چې تا شناختي و پاسپورټ شی وای چې ما به ته حج ته راسره بووې عمرې ته مې په روژه کې راسره بووې چې هلته په سفر کې هم د ما سره داسې نیک خلک وای هغه طریقه به یې ښه راکوه هر وخت کې د حج موسم چې رانږدې کېږي اوس خو اکثره مخلصین پوه شو چې د شناختي کارت نشته پاسپورټ یې نشته هره روژه کې به زه ځورېدم ما ته به تلیفون و د دوبۍ نه د متحده اماراتو نه حتی د چین یو مسافر چې که پاسپورټ لرې د عمرې ټکټ یې زه پرې کوم خرچه دې زه کوم بیا به عمرې هم خلک در باندې کوي موټر به هم خلک درته اخلي کالی به هم درته اخلي خو په دغه نیت به موږ دین نه کوو موږ به د الله د رضا دپاره کوو من کان لله کان الله له بیا به خدای انسان هم تابع کوي چارپای به هم تابع کوي دنیا کار به هم جوړېږي والله که لندنیانو ته څوک داسې استقبال وکړي په دا یاد لرئ والله که فرانسویانو ته څوک ګلان په وشدي چې قسم درته وکړم چې دا اوس په کوم احترام باندې زه مجلس ته راغلم دا یې د ما احترام نه ده کړی دا یې د دغه علم احترام وکړو الله دې د دې احترام وکړي دا یې د دغه نامه احترام وکړو زه هم د دغه علم غلام یم په ما کې خپل څه کمال نشته که دا علم نه وای زه به هم دغسې یو عادي انسان وم نن چې په ما ګلان اورېږي د عزت په دین کې ده نو هر څوک چې دا غواړي چې زه عزتمند شم په دنیا کې هم په آخرت کې خو شفقت دې وکړي په ځان دې هم شفقت وکړي په اولاد دې هم شفقت وکړي چې عزتمند شي خو که اوس ما اعلان کړی وای چې لندن ته هم بې ویزې بیایم څوک به تیار شي نو انشاءالله ټوله به ګوتې جګې ډېر افسوس نه ده په ټول مجمع کې یو څوک هم دین ته نه تیارېږي چې یو زوی ورکړم زه علم ته چې په ځان شفقت نه کوي چې په کور کې زوی دا روپۍ خو بیا تر ځان هم په سړي ګرانه ده ځکه په روپۍ ځان مرګ ته ورکوي نو د روپۍ مطالبه خو بیخي نه کوم چې سړی دومره بې همته شي دا زه به لږ تیز ځکه در غږېږم چې عزیزان وي سره بل ملا نشي درته ویلی بل ملا خو بیا ویلی دستي خو زه د قوم سړی یم چې سړی زوی نه ورکوي علم ته د مدرسې په جومات دپاره به څوک بیا جګ شي چې زه جومات جوړوم یا دومره روپۍ ورکوم یا دلته دغه ټول ځای چې په مدرسه جوړېږي په کمرو باندې آبادېږي چې زه به یوه کمره جوړه کړم یوه کمره د خدای د رضا دپاره 15 لکه روپۍ به خرچه په راځي چې یوه کمره زه جوړوم بل وایي زه جوړوم بل وایي زه جوړوم چې 10 کمرې جوړې شي په دغه 10 کمرو کې چې 10 طالبان 100 طالبانو دپاره صدقه جاریه د مرګ نه بعد نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابي راغی مور مې مړه شوه اوس که زه صدقه پسې وکړم پیدا رسېږي که نه وایي او وایي د ما پلانکی باغ چې ډېر ښه باغ ده ته په دې شاهد ما په خپل مور پسې صدقه کړ پلرونه خو به مړه یي که لرګي هم ښخ کړي دي میندې مړې دي پلرونه مړه دي خو صدقه یې کوي یا په هغو پسې صدقه کوي یا په ځان پسې صدقه کوي چې یوه کمره زه جوړوم په پلار چې مې د خدای ثواب ورسوي یا جوړوم په ما په مور پسې د خدای پاک ثواب ورسوي نشته که نه داسې ځوانان هم نشته نو چې نشته راغلي یو مړی ته وخت مړی د ذاتي به نوره دعا وکړو نو لږ دین ته متوجه شئ دین د الله رحمت ته الله رحمان ذاته قرآن رحمت ته رسول رحمت ته دین رحمت ته د رحمت په نظر ورته وګورئ د عذاب په نظر مه ورته ګورئ د ځان دپاره تکلیف مه بولئ خیر ده اوس دلته ځکه نشي جګېدی چې یو د بل نه شرمېږي
یو د بل نه چې پلانکای جګ شو کني زه خو نه جګېدم بیا پلانکای جګ شو دا خبر باندې سوچ وکړي چې دا ملا چې راته غږېدو دا د ما ګټه وه که د آخرت په لحاظ باندې که د بل چا ګټه وه نور ذاتې بس کوو که نه